دا وظیفه چې کم انسان کوي رب العالمین به روزي داسې پراخه کړي چې ځان سره به ځای کول هم نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، که د چا د رزق پریشانی وي او د هغوی روزي لنډه او تنګه وي، نن یو داسې زبردسته وظیفه مې راوړې ده. که دا وظیفه تاسو په خپلو کورونو کې شروع کړئ، هغه کور کې به د رزق به په شان د باران راورېږي. یعنې د څلور واڼو طرفو ته به دغه کور ته به چې کوم دی هغه به ورته روزي راځي. یعنې دې سره به روزي رب العالمین ډېره زیاته پراخه کړي. او هغه وظیفه ده یا وکیلو یا حکیمو وظیفه ده. په ظاهر به تاسو ته لږه شان ګرانه ښکاري، لیکن هېڅ ګرانه ده، انتهایي اسانه ده. لیکن د دې وظیفې دومره برکات دي، اوس یې درته طریقه ښیم چې په څنګه طریقې سره به یې کوې. لیکن د دې وظیفې دومره برکات دي چې په کم یو کور کې هم دا وظیفه وشوه، څه نا اشنا چې کوم دی هغه خیراتونه او برکتونه په هغې کور کې نازلیږي. هغه کور په دغو سره برکتونو سره بالکل مالامال شي. او که دې نه علاوه یو انسان صرف د یا وکیلو وظیفه ځان له ونیسي، یعنې د ده په خولې باندې هر وخت یا وکیلو وظیفه شروع وي، یا وکیلو به دغه ذکر کوي، په دې انسان باندې به چرته کې لوږه رانه شي. او دې انسان ته به رب العالمین د غیب نه به ورته اسباب برابروي، او رب العالمین به ورته ښه پراخه او ښه وسیغه روزي ورکوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. او که یو انسان د دې وظیفې سره یعنی یا وکیلو یا حکیمو د دې سره یا رزاقو هغه ورسره ملو کړي، یعنی داسې وظیفه کوي یا وکیلو یا حکیمو یا رزاقو، نو دا خو بیا نور علی نور شولو، یعنی په څو چنده باندې بهترینه وظیفه شوله. بیا که تاسو ته رب العالمین دو چند رزق درکوي، نو د دې په وسیلې باندې ورته رب العالمین بسیاره رزق درکوي. راځئ د وظیفې طرف ته. د یا وکیلو یا حکیمو او یا رزاقو وظیفې د دې ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د ماسخوتن دا به تاسو روزانه د ماسخوتن د منځه نه پس به په یو ځان ځای کې کښېنئ، او که په هډوکو باندې دا ختم کوئ یا په هر څه باندې کوئ، هغه د ستاسو خپله خوښه ده. د ټولو اول به 3 کرت درود شریف ووایئ. هغه درود ابراهیمي، هغه درود شریف چې کم موږ په مانځه کې وایو. او د هغې نه پس به 3000 کرته یا وکیلو یا حکیمو یا رزاقو په دغسې الفاظو سره 3000 کرته به ووایئ. او په آخر کې به 3 کرته بیا درود ابراهیمي ووایئ، او د خپل حاجت دپاره لاس پورته که، دعا وکړه. یعنې که د ستا د رزق پریشانی وي، د رزق دپاره سوال وکړه، رب العالمین به د ستا روزي ډېره زیاته پراخه کړي، او تاسو کره به بیا روزي په شان د باران راورېږي. لیکن که دا وظیفه کوئ، نو په مایوسۍ سره به نه کوئ. بعضې کسان وظیفه کوي، خو لیکن هغه مایوس د الله د رحمت نه، او بیا وایي یاره جي زه خو دا وظیفه کوم، خو دا اثر نه کوي. ګوره زموږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا حسن جان مسخري صاحب، هغوی موږ ته ابو داود شریف په درس کې فرمایل، وایي بچیانو دا خبره یاد ساتئ، که تاسو یو ګولی وخورئ، که په هغې باندې د عقیده وي او که نه، لیکن هغه اثر کوي. لیکن قرآن او حدیث داسې څیز دی چې دې باندې عقیده مضبوطه ساتل دا وله شرط دی. نو که ستا په دې باندې عقیده مضبوطه نه وي او صحیح عقیده دې نه وي، نو دا خامخا اثر نه کوي. په شک او په تردد کې قطعا دا وظیفې مه کوئ، بلکې وظیفې کوئ په کامل یقین سره کوئ چې الله جل شانه د دې په برکت سره زما دا کار کوي. انشاءالله په ډېر لږ ورځو کې به رب العالمین د ستاسو دا کار وکړي. یعنې که ستاسو د رزق پریشانی وي، او نو دغه چې کوم دی وظیفه رونیسئ یا وکیلو یا حکیمو یا رزاقو، نو د ستاسو د رزق پریشانی به رب العالمین زر تر زره ختمه کړي. او د دین علاوه
چې ټولې بندې لارې به د ستاسو آزادې شي. یعنې که تاسو کې د چا د هغوی پکې لکه نوکري نه وي، هغوی ته به نوکري میلاو شي، یا د نوکرۍ نه بغیر به ورته په ښکلې او دغه رنګې مزیدار روزګار به ورته میلاو شي چې د هغې د وجې نه ستاسو کور ته آمدني زیاته راځي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی کولی شي او هر انسان د دې نه پیدا غشتلی شي. که ستاسو یاران دوستان هر څوک وي، هغوی ټولو ته عمده وظیفه تاسو ښودلی شئ.